سلامونه ملګرو. فیسبوک کې مې پوسټ کړی و چې هغه ملګري منشن کوي چا چې واده نه وي کړی. نو بیا هغه شعر هم رایاد شو که نه چې چا چې واده کړی دی بد یې کړی، چا چې څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي. دغه په خپل ځای خو یوه لطیفه هم رایاده شوه هسې د واده پورې. یو هوټل کې بورډ لګېدلی و چې خوراک کوئ بې تپوسه، که پیسې در سره نه وي، او بل به ستاسو نوسي پې کوي، یعنې نوسي به پیسې بیا ورکوي. زما غوندې یو کس چې واده یې نه و کړی هغه سوچ کړی چې دا خو ډېر سم دم کار دی. نو بس ورغلی او ویټر یې راغوښتی و چې صیبه زه خوراک کول غواړم، پیسې نشته خو واده مې نه دی کړی. ویټر ورته وایي چې هېڅ خبره نه ده، خوراک وکړه بیا به ښه په قلاره کور ته لاړ شي، یو کال نیم بعد 10 کاله 15 کاله بعد به واده وکړې، بیا به دې زامن وشي، د هغې نه وروسته به دې بیا نوسي وشي او هغوی به راشي بل به پې کړي، یعنې پیسې به موږ ته راکړي. هغه خوشحاله شوی چې دا خو څه خبره نه ده، ډېره اسانه ده، روغه جوړه خبره ده. خوراک یې کړی ښه ډنډه، یعنې ځان یې تر مورګو مورګو را رسولی. خوراک نه وروسته پسې ویټر بل راوړی ورته یې ایښودی. ده ورته ویل چې یاره تا خو ما ته دغسې خبره کړې وه، بورډ لګېدلی صاحبه پورې غاړه. نو هغه ورته ویل چې ټیک ده ستا پیسې خو به ستا نوسي راکوي، خو دا بل ستا د نیکه دی، هغه هم دغسې خوراک کړی و، بل یې تا پسې پاتې دی. دا لطیفه مې ولې وکړه. دغه شعر او دا لطیفه بیخي یو بل سره سمون خوري چې چا چې واده کړی دی ښه یې کړي، څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي. زما نه هم اوس هېرېږي چا چې واده کړی دی بد یې کړي، څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي. کور هم ودان، چا چې واده نشته واده یې نصیب شه، چا چې شته جو خوشحاله دي.